خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وتلقب ورکړو سیف الله چې دا د الله توره ده او د دنیا تورې ماتیږي د انسانانو تورې ماتیږي خو د خدای توره نه ماتیږي د مرګ په وخت کې د یو مرګري توی د هغې ذکر به راځي سبب بلې جمعې له انشاءالله د مرګ په وخت کې مرګري توی ته راشه زما دا بدن وګوره نو چې بدن یې وله وکته نو یو زیم پکې داسې نو چې په هغې باندې زخم نو او مرګري ته وی بیا زه لکه د مړ اوښ په شان په خپل کټ به پوزي باندې مرم نو دا د خدای توره وه د پیغمبر توره وه نو د دې وجې نه بس هغه ماتېده نه هر جنگ کې شامل شوی دی هر غزا کې شامل شوی دی خطرناک جنگونه یې کړي دي لیکن شهادت یې په نصیب نو بهادر انسانو او بهادری پیدایشي وه نه د پلار دی ولید ابن مغیره د مکې مکرمې په سردارانو کې و دغه څنګه ابو جهل سردارو دغسې ابو لهب سردارو ابو طالب صاحب سردارو ابو سفیان سردارو دغسې مغیره ولید ابن مغیره قرآن کې الله داغه د مالدارۍ ذکر کړی دی چې دله ما چې دی نو ګیلت یې الله کړی ده چې ما دله دومره دولت هم ورکړی دی ما دومره بچي وله ورکړي دي ما چې دی نو دله مشري ورکړې ده باوجود د هغې نه دی زما نافرمانه دی او زما سره پیغمبر سره دشمني کوي ما سره دشمني کوي الله تی ګیله شانتې کړې ده خو قرآن کې د هغه د مالدارۍ ذکر راغلی دی دونه مالدار سړی ولید ابن مغیره مکه مکرمه کې خو خاص په ښار کې غرو هغه نشته باغونه نشته شنه ځمکه نشته خو چې چاپیره څومره علاقه ده او هغې کې کوم باغونه و د قجورو یا د نور څه هغه ټول د دو لوی دولتمند سړی و یو طرف ته دولتمند او بل طرف ته د قبیله چې و بنو مخزوم ولید ابن مغیره مخزومی به دته وي نو مخزوم قبیله چې و دا جنگجو قبیله و نو د دوی په اولاد کې د دوی په خاندان کې بهادری و نه یو طرف ته دولت او بل طرف ته بهادری و دا دواړه سیزونه خالد ابن ولید ته په وراثت کې ملو شوي دا هغه په خټه کې او دا هغه په وینه کې هغه ګلې شوي سیزو عربو کې یو بنو هاشم او یو دا بني مخزوم دوی له خدای پاک دومره دولت ورکړی دی بني مخزوم ولا او خصوصا ولید ابن مغیره له د بنو هاشم ډیوټي و د حاجیانو خدمت چې د حاجیانو څومره خدمت پاو هغه به بنو هاشم وکاو او بنو هاشمو کې بیا خاندانونو یو به حاجیانو ته اوبه ورکولې بل به د روټۍ بندوبست کو چا به په مینا کې خدمت کو چا په عرفات کې خدمت کو ځان له خدمتونه وتواله شي په حاجیانو به حج کو مذهبي څومره کارونه چې دي اوس شیطان اشتل دي د بار نه به حاجیان راغلي و هغوی ته څه پته لګېده څه طریقه ده نو دوی به ورسره دوی به تړومبې دوی به شیطان وویشته نو بیا به هغوی ولګېدل هغوی به شیطان ایشته دغسې د حج نور څومره امور چې دي دا به دوی کول بنو هاشم لوی خاندانو او دوی به دا ډیوټي کوله مذهبي چې کومه ډیوټي و هغه دوی ته حواله او دا بنو مخزوم د خالد ابن ولید خاندان چې نو دوی د مکې مکرمې پروټکشن د مکې مکرمې چې څومره حفاظت و ځکه جنگجو قبیله وه څوک را باندې حمله ونه کي څوک راته نقصان ونه رسوي
نو بنو مخزوم با د مکی مکرمه د ټولو حفاظت د دې قبیلې ذمہواری و. فوجي قبیله و، فوجي ټوپک مارو. او دولت ولا الله دومره ورکړو چې کله به د بیت الله شریف روان شو جوړو به یا به نور څه خدمت او پیسې د پیسو خدمت پو نو ټولې مکې مکرمې خلکو به چنده وکړه. نو هغه چنده به راغونډه شو. نو چې چنده به راغونډه شوه نو بیا به خالد ابن ولید پلار ولید ابن مغیره آواز وکړ وې څومره چنده را جمع شوه؟ وې دومره. نو هغه چې به هر څومره وه نو هغه مره به پکې د غونډې واچولې. یو طرف ته غونډه مکی خلک او بل طرف ته دی یوازې. دا دومره قرباني به د کول. دا د مالداري وه. الله ولا دا مالداري ورکړې وه. او د مالدارۍ یو بل پیغمبر علیه الصلاة والسلام جنگ بدر کې قیدیانو نیول. هغه کې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ مو د پیغمبر علیه السلام تر د دې ولید ابن مغیره بل زوی دی ولید ابن ولید. ولید نوم یې د هغه د پلار او د زوی یو شان نوم دی. د خالد ابن ولید بل رور دی ولید نوم یې دی. هغه په جنگ بدر کې د کافرو د طرف نه شاملو او گرفتار شو. نو چې گرفتار شو قیدیان رال المدینه منوره ته. ناغي کې بعضی قیدیان داسې و چې هغه مالدارو، پیسې ورکول شو، فدیه ورکول شو. پیغمبر علیه السلام په فدیه مقرر کړ پار چا باندې. سړی ته به قتل ټول وته معلومو د مکی خلکو پیغمبر علیه السلام سره ماشوم لوی شو. دی غریب دی نو دنه به لګه واغشته، بل چې دی نو لګ مالدار داغه نه به ډیره واغشته، لګ ډیر مالدار دی نو داغه نه به ډیره واغشته. هر چا باندې یو پیسې مقرر کړ چې دا فدیه ورکې بس زی بیا خلاص. بعض خلک داسي چې هغوی سره هیڅ درک نه لګي، ډیر غریبانانو. ناغوی ته وی با تاسو له سبق درځي، تاسو تعلیم یافته لیکلم درځي. نو د مدینه منورې زمونږ د مسلمانانو چې کوم ماشومان دي نو هغوی ته لیکلو خای دا فایده ته واغشته. نو هغوی د مدینه منورې د مسلمانانو ماشومانو ته لیکل پړاول اغاز دکړل بیا آزاد کړل وېزه اوسه نو به دا فایده ته واغشته. نو دا د خالد ابن ولید رور چې دی ولید چې د نمبر راغی چې د نه سونه فدیه واخلو نو د دنه 4,000 دینار واخلې. 4,000 د سرو زرو سکې ته واخلې. اوس وګوره چې سکه وي او 4,000 ته واخلې نو دا څومره سونه ده. ځکه چې دی مالدارو پیغمبر علیه السلام ته پته وه چې د پلار ښه مالدار دی په 4,000 د هغه څه کېږي. نو پیغمبر علیه السلام ورته وی 4,000 دینار راوړه نو بس ته آزاد. نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ورپسې راغی مدینه منورې ته، هغه پیسې یې راوړې نو پیغمبر علیه السلام ورسره پرېښود ویزه اوس. او قیدیانو سره مسلمانانو ډېر ښه سلوک کو. روټۍ به خپله به یې نه خوړه. که په مسلمانانو به نارم تیرې د خیر دی ناره دی تیره شي، خو قیدیانو ته به روټۍ ورکوله. قیدیان به نور ته کېنول، قیدیان به ډېر خیال به د قیدیانو ساته. نو چې یو سړی خپله د خېټې د خولې نوڼۍ بل له ورکوي دا څومره عزت دی. دا کافر ډېر متاثره شو د هغې نه چې دوی مسلمانانو خو مونږ سره هېڅ تکلیف یې رانه کراله. دوی خو مونږ له خپله روټۍ هم راکوله، اوبې هم راکولې، جامه پیزار هم راکو. نو دا ولید د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ رور د دا زړه مسلمان شوی و، ایمان یې راوړی و، خو لا د اسلام اظهار یې نه و کړی. د مسلمانانو نه ډېر متاثره شوی و چې دوی قیدیانو سره دومره ښه سلوک کوي. نو بس خالد ابن ولید ځان سره روان کو، مکې مکرمې ته بوته. نو په لاره باندې
یو ځای کې دمه وکړه، شپې وکړه چې سار را پاسېد. خالد ابن ولید چې وکتل رور مې نشته، او چې وی کتل نو داسې یو خط ورته پروت و، خط یې لیکلی و خپل رور ته چې ته خو ما مکې مکرمې ته بوځې، خو زما چې کوم د پلار نیکه دین و د هغې نه زما زړه تور شوی دی، زما د مسلمانانو دین چې دی نو دا ډېر خوښ دی. مونږ قیدیانو، مونږ سره دومره احسان او ښېګړې وکړې، قیدي خلک وجني، قیدي له خلک سزاګانې ورکوي، دوی زمونږ عزت او احترام وکړو او بیا فدیه رانه واغېسته، آزاد یې کړو، ټول عمر یې غلامۍ کې هم نه ساتلو. نو مسلمانان ښه خلک دي، د دوی دا دین دا ښه دین دی ځکه چې هغه د قیدیانو دپاره پکې دومره سهولتونه دي. نو زه مسلمانېږم، زه واپس مدینې منورې ته نه لاړم او ته که ځې مکې مکرمې ته نو زه لاړ شه. نو دې د شپې د رور نه پټ تښتېدلی و، مدینې منورې ته رسېدلی و. خط چې سار خالد ابن ولید وکته نو بس واپس مکې مکرمې ته لاړ، رور یې پاتې شو. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ خاندان بنو مخزوم دا مالدار خاندانو. یو خبره مې دا وکړه، بل دا چې دی نو بهادر قوم، نو بهادری هغه ما درته ووایي چې د دوی په خټه کې هغه ګلې وه. خالد ابن ولید چې ماشوم و دا تیراندازي، توره، اس باندې منډه وال، اس باندې جنگ کول، په اوښ باندې منډه وال، دا لوبې او یا چې دی نو جنگجو کارونه، جنگ چې کوم کارونه دي دا ټول د زده کړي په ماشوموالي باندې، ځکه دولت ډېرو مزې چرچې وي، هر څه ورسره ډېرو، نو هغه ته څه کمې ونه. او بیا خاندان هغه بهادر خاندانو د مدینې منورې د مکې مکرمې حفاظت یې کو. نو بس دی خو نوجوانو د ښه د قوم او قبیلې خدمت کو، د علاقې خدمت یې کو. نو بهادر سړی او ټول د جنگ فنون چې دي هغه یې زده کړي، خدای ولا یو صلاحیت ورکړو. بیللې جنگ به په بیلات کې و، خو ده به داسې یو ټریک وکړه، داسې یو کار به یې وکړه چې بس د جنگ هغه نقشه به یې بدله کړه. او د هغې درته زه یو خبره کوم، جنگ بدر خو وشو، دی په هغې کې نو دی داسې نوجوانو، خو چې کله دا جنگ بدر کې مړي ډېرو شو او کافر ابو جهل هم مړ شو او داسې غټ غټ سرداران د دوی مړه شو او یا کسان، نو دی هغه وخت کې داسې رازلمی شوی و، دی ډېر خفه و چې یاره دا زمونږ مشران دا د مسلمانانو مړه کړل. نو چې کله په 3 کال باندې جنگ احد جوړ شو، د احد غزا جوړه شوه، نو د احد په غزا کې دی بیا د مکې د طرف د کافرو طرف نه کمانډر و د فوج. جنگ احد د په قیادت کې شوی دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله صفونه ادرول نو 50 کسانو ته وی دغه غونډه ده او د دینه به تاسو را کوزیږئ نه که جنگ ختم شي. جنگ شروع شو، کافر 3000 وو، مسلمانان د 0 نه کم شو، منافقان ته لاړل، عبد الله ابن ابي منافق مرګري ته لاړل، خو جنگ شروع شو. مسلمانانو داسې بهادرۍ سره جنگ وکړ چې بس کافر په منډه کړل او تښتېدل. خالد ابن ولید او دغه مرګري او تښتېدل، چې او تښتېدل جنگ بیل شکست دی وخوړل. اوس خالد ابن ولید چې د شا طرف نه وکتل، هغه غونډې ته یې کتل چې دا 50 کسه شته که نشته چې هغه غونډې باندې تر کومې پورې کسانو نو دی هسې اوړېده فوجونه یې داسې خوځول را خوځول. خو چې کله دغه غونډې خالي ولیده چې د دې نه دا 50 کسان کوشو نو بس د غونډې نه په هغه طرف باندې په مسلمانانو راتاو شو. دا اوس وګوره ګټلې جنګ، بیللې جنګ، هغه کافرو د هغې طرف نه رالل په مسلمانانو او مسلمانان یې داسې کوتره کړل او یا کسه مسلمانان لوی لوی غټ غټ صحابه کرام د شهیدان کړل.
پیغمبر علیه السلام غاښونه مبارک شهیدان شو، بدن زخمی شو. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ سره سو شو. دا واقعیات مونږ د جنگ احد ورو. دا خالد ابن ولید خپل بیللې جنگ هغه وګټه، په ګټه باندې شو. اگر چې بیا الله امداد وکړو، د الله فیصله وه چې یاره زه دوی مسلمانانو باندې جنگ نه بیلم، بیا یې وروستو کامیابي حاصله کړه، دوی بیا وتښتېدل. خو خالد ابن ولید هغه خپله بدله د هغه بدر د کافرو واغېسته چې زمونږ 80 کسه شهیدان مړه شوي، اوس 80 کسه به زه د دوی وجنم. نو دا خالد ابن ولید کارنامه وه. دا لا مسلمان دی نو، دا دومره بهادر سړی و، دا بهادري وه چې بیللې جنگ به د ګټل. یو ځل په مکه مکرمه کې حضرت عمر ته وی را مخکې شه که نه چې مقابله وکړو، په کبډي راشه. نو بس حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی او دی لا نو مسلمان شوی. نو خالد حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وته بډي والی وی راځه. نو خالد ابن ولید پهلوان سړی و، بهادر سړی و. حضرت عمر نو هغه هم ځان ته څه وی، نو دواړه په پهلوانۍ ورغلل، په کبډي ورغلل، ښه مقابله وکړه. او خلکو د ذهن کې دا راغله چې بس حضرت عمر غالب کیږي. خو ما خو درته ووی خالد ابن ولید به په آخره کې داسې چالو که چې ګټ بیللې جنگ به هغه ګټه. بس په دې آخره کې څه چالو که او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یې درس چې راوغورځاو او هغې درس سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپه ماته شوه، خپه یې وله ماته کړه. نو خالد ابن ولید دومره بهادر انسان. نو یو طرف ته الله دولت ورکړی و دی خاندان له بنو مخزوم له، او بل طرف ته الله چې دی نو دوی له بهادري ورکړې وه. او بیا خصوصا حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ چې سیف الله او د الله توره و، پیغمبر علیه السلام ورته وی ته د الله توره. غزوه موته واقعات ان شاء الله او نور د وروستو ژوند د اسلام هغه به را روانې جمعې له بیانو ان شاء الله. هغې کې به د نور بهادرۍ واقعات راځي. خو نن دی جمعه کې چونکې دا د رجب میاشت شروع شوې ده، یو خبره پکې بله کوم د دې میاشتې متعلق. دا د رجب میاشت 4 میاشتې چې دي نو دا د حرمت میاشتې ورته وایي. 3 پرله پسې دي، ذیقعده، ذوالحجه او محرم. دا 3 پرله پسې دي. او یوه دا د رجب میاشته چې دا اوس شروع شوه. نو دا 4 میاشتې دا د حرمت میاشتې دي. د حرمت دا دی چې د اسلام نه مخکې کافرو به هم د دې عزت او احترام کو، په دې کې به جنگ نه کو. جنگجو خلک یو قبیله و بلې سره جنګ و بل، خو چې د هغه میاشت پراله د حرمت میاشتې دا 4 برالي بیا به هغوی جنگ نه کو، په قلار به کېناستل. او دې ته به کاڼه میاشت وي، کاڼه. رجب ته به اسوم وي، رجب اسوم، کون رجب. خاموشي به شوه. په عربو کې به هر وخت د تورو شلنګارو جګړې به وي، خو چې دا میاشت پراله نو بس غوږونه به کاڼه شو، د تورو شلنګ به نه اورېدی کېده، جنگ جګړه به ختمه شوه. خلک په بالکل خاموش د دې میاشتې ادب او احترام به یې کو. او دا یو قبیله و په عربو کې، مزر یې ورته وایي، مزر. دا ډېره جنگجو قبیله وه. هغه مزر قبیلې به چې هغه جنگجو خلک وو، بدماشان خلک وو، خراب خلک وو، هغوی به هم د دې میاشتې احترام کو. نو دا میاشته بیا مشهوره شوې وه، وایي رجب مزر. رجب اسوم به متوي کاڼه میاش، او رجب مزر به وتوي. نو دا مزر به وته دغه وجنوي چې هغه قبيله به جنگ نه کوي پکې. بس نو د دې به کافرم احترام کو. کله چې مسلمانان اسلام راغی نو اسلام هم د دې میاشتو هغه حرمت هغه باقی وساته. او قران کې الله ذکر د دې میاشتو کړی دی چې دا 4 میاشتې دا د حرمت میاشتې دي، په دې کې جنگ جګړې فتنې فسادونه نه دي، خو د الله عبادت پکې پکار دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به فرمایل
دعا به کوله، پیغمبر علیه السلام به دعا کوله وی اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا الله په دې رجب او شعبان کې راته برکت واچي او خدای مونږ رمضان ته ورسه. نو پیغمبر علیه السلام په دې میاش کې صحابي فرمای وی ټوله میاش په اکثر روزه وا، وی کله کله به مونږ وی چې اړو روزه شتنه، مطلب دا چې کله به نیولې کله به نه نیولې، خدای نه نیولې ځکه چې هلته په امت باندې فرض نشي. نو په دې میاش کې او پیغمبر علیه السلام روزي ډېرې نیولې. بعضې احادیث دي اگر چې هغه ضعیف دي، وایي څوک چې د دې میاشتې لومبۍ روژه ونیسي د 3 کالو د روزو ثواب ولا الله ورکوي. چې دویمه روژې ونیسي د دې میاشتې، نو وایي خدای پاک د 2 کالو اجر او ثواب د روزو ولا ورکوي. او چې د دې میاشتې څوک 3مه روژه ونیسي، خدای پاک د 1 کال د روزو ثواب ولا ورکوي. دقسې په دې میاشت کې چې څومره روژې مونې وي، دا د ریارسل میاشت ده، د پریکټس میاشت ده چې مونږ پکې پریکټس وکړو. پیغمبر علیه السلام به ترغیب صحابو ته ورکاو، په خولې به یې ورته نه وي، فضایل به بیانول، خدا دا چې عملا به پیغمبر علیه السلام ښودل چې روژه به یې وه. نو صحابو ته دا وی چې تاسو هم روژه نیسئ. مخکې شعبان را روان دی، پیغمبر علیه السلام به وی شعبان و شهری، دا شعبان زما میاشت ده، هغې کې به بیا نور ډېرې نیولې روژې، دې میاشت کې به یې ونیوي، بیا به یې هغې کې هم نیولې. او رمضان خو هسې هم فرض وه، نو بس هغې ته به بلکل بدن تیار شوی، نو بس هغه به بیا غونډه نیوله. نو حکم دا دی چې تاسو ځان عادت کې را روان د رمضان میاشت 2 میاشتې پس، نو چې تاسو ورسره عادت شي. روژې پکې فرض نه دي په دې میاشت کې، نه په شعبان کې، خو نفل دي، ثوابونه یې شته که څوک چا روژه پکې ونیوه او ځان تیار کړه د هغې دپاره چې رمضان میاشت را روانه ده چې مونږ هغې ته تیار یو، ثوابونه او اجرونه الله ورکوي. الله دې مونږ ټولو له توفیق راکړي چې روژې پکې ونیسو، چې څومره نیوي شي سړی، ضروري نه ده چې اول او دویمه او درېمه که چا وروسته مو ونیوي نو څه بدیت یې نشته، نفلي روژې دي. الله دې توفیق راکړي راله. او دې میاشت نه مونږ تیاری د رمضان شروع کړو، دا تیاری د رمضان ده، را روانه د شعبان میاشت او ورپسې بیا د رمضان چې هغې ته مونږ تیار یو. الحمدلله موسم هم ښه دی او اوس هم خلک روژې نیوي شي، نو ثوابونه ډېر دي چې روژې پکې ونیسو. الله دې توفیق راکړي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. گناهونه معاف کړي، خدای شری حاجات هم پوره وګرځي، مردگان د اهل اسلام هم وبخي، بیمارانو ته خدای شفا کامله ورکړي. حاضر جمع کې د چا څه شری حاجات ټول شری حاجات هم پوره وګرځي. دا میاشت هم په عبادت کې تیره کې را روانه میاشت، خدای د رمضان میاشت مونږ اورسه، خدای ته هغه میاشت ثوابونه نه مونږ محروم مکي او فراخ جن را له د نیک عمل سره راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد. سنت کوي خدای